مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اسامه ویل دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بدوایي هیڅ کله نه پرېږدم. هغه کافر زغلی او بدوایي اسامه پسې زغلی. څو اسامه پسې ورسېدی او انصاری په پسې دی. ځکه د غالب رضی الله تعالی عنه امر دغه سی وو چې ملګری به نه پرېږدي. مقصد دا چې دغه دوه نفره مسلمانان په دغه کافر پسې زغلي. څو د یوې درختې سره اسامه او ملګری یې په کافر پسې ورسېد. اسامه او انصاری دواړو تورې پورته کړې غواړي چې ویې وژني. په دغه وخت کې هغه کافر چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل، په دغه وخت کې چې تورې پر خپل سر ولیدې، تورې پر پورته سوې، ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انصاری توره ځینې را وګرځول، نه ووهه، مګر اسامه خپله توره پر ور ایله کړه او مرداس یې ووژه. انصاری ورته وویل یا اسامه، تا داسې سړی ووژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه ویل دغه کلمات د تورې د بیرې وویل. تا نه لیدی چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل؟ تا د بد ویل نه واورېده؟ مګر کم وخت چې توره پر خپل سر ولیده نو یې کلمه وویل. خیر، د مرداس تر وژلو وروسته دواړه بیرته راغله. خو انصاری دغه قصه و غالب رضی الله تعالی عنه ته وکړه. غالب رضی الله تعالی عنه و اسامه ته ورغ کړه یا اسامه، تا څنګه هغه سړی وژي چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل هغه دغه کلمه د تورې د بیرې وویل. خبره ښکاره او معلومه ده. څو لحظې مخکې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویل، مګر کم وخت چې توره پر سر سربیره ولیده، د دې دپاره چې ځان د مرګ خلاص کړي نو یې کلمه وویل. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه په دې مسأله زیات نه پوهېدی نو چپ او دغه ټولي بیرته مدینې منورې ته ولاړه. هلته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حالات وویل. اول یې د سریې د کامیابی حالات ورته بیان کړ او بیا یې د اسامه رضی الله تعالی عنه په قصه خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه را وغوښتي او ویل یا اسامه، څنګه دې هغه څوک وژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل یا رسول الله، هغه د تورې د بیرې څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تا د هغه زړه ورڅېرې کوي او پوه سوې چې هغه صادق دی که کاذب؟ یعنی ته څه په خبر یې چې د تورې د بیرې څخه کلمه وویل؟
شاید په دغه وخت کې ایمان زړه ته ننوتلی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځي. اسامه ویل والله د توري د بیرې څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځي. د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځي. اسامه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله څو واره په تکرار راته وویل تر داسې اندازې چې ما د ځان سره وویل کاشکې زه په دغه نن ورځ مسلمان شوی وای. ورونو اسامه ولې غوښته چې په دغه نن ورځ مسلمان شوی وای؟ ځکه اسلام هغه د مخنی ټول ګناهونه محو کوي او پاکوي. نو که په دغه ورځ مسلمان شوی وای دغه ګناه به هم د عفو په جمله کې راغلی وای. او الله جل جلاله د سوره النساء په 4 نمبر آیات کې دغه موضوعات ته اشاره کوي او فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره. يعني اي مؤمنانو كم وخت تاسو د الله جل جلاله په لار کې سفر کوي يعني جهاد ته ځي نو شه تحقیق کوي او هغه چاته چې سلام درته وایي مو وایاست چې ته مؤمن نه یې او د اسلام کلمه دې د بیرې وویل. آیا تاسو د دې دنیا دنیوي اسباب غواړي؟ د الله جل جلاله سره ډېر غنیمتونه شته. پس له دغه ورځې څخه بیا اسامه د مسلمانانو په هیڅ جنگ کې اشتراک نه دی کړی. حتی کوم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې هغه فتنه پیښه شوه اسامه رضی الله تعالی عنہ به ویل زه پوهیږم چې علی رضی الله تعالی عنہ پر حق دی مګر پس له هغه واقعې څخه چې زما او د مرداس په مابین کې پیښه شوه نو زه بیا هیڅ وخت پر مسلمان توره نه پورته کوم. ورونو دغه واقعه او مسأله زموږ د پاره درس دی. موږ د خلقو د ظاهر سره کار لرو. د خلقو سره مباید معامله د دوی پر ظاهري شکل وي مګر زړونه د الله جل جلاله په قدرت اختیار او علم کې دي. د زړه مالک الله جل جلاله دی او د جل جلاله ته حال معلوم دی. نو رب عز وجل د زړه پر حال حکم کوي. هو کومش د یو چا څخه داسې حرکت ووینو چې هغه کار د کفر او نفاق ثابتوي دا بیا بل خبره ده. او کله یو چا آخري جمله لا اله الا الله وی نو مش په ظاهري حالت مکلف یو. او دا هم د اسلام حکم دی چې د اشخاص سره زموږ معامله باید د دوی د ظاهري حال سره موافقه وي. فقط الله جل جلاله د زړه په حال خبر دی او حکم پر کوي نه موږ. د زړه عالم او حاکم یوازې الله جل جلاله دی. پنځم اوس نو د مسلمانانو سریو او حملو دوام درلودي. څو دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د دوهم وار د پاره د بنی مره او قبیله ته ولېږي چې جزا ورکړي. د بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د اول وار لېږل خو به مو په یاد وي چې د بنی مره د قبیله د کمین د طرفه حمله پر وسوه او د 10 نفر ملګری ټول شهیدان شو او دی رضی الله تعالی عنہ پس له زخمی کېدو د فدک و يهود ته ورغلی. نو اوس د دوهم وار د پاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د هغه بنی مره او قبیله ته ورولېږي چې جزا ورکړي. مګر دا واری 300 نفر مسلمانان ورسره ملګری کړ. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د بنی مره پر طرف وررهیسو او دا واری زړه هم ورته ډک دی ځکه په هغه اول وار کې د ملګری ور شهیدان کړي و. نو یې هغه انتقام هم پاتو
اوس فقط 2 میاشتې وروسته د 300 نفرو سره د بني مره پر طرف ورهیسو او هلته ورسېد. د هغو په بې خبري کې یې حمله پر وکړه. د هغو څخه ځینې وتښتېده او ځینې ووژل شو. او در رضی الله تعالی عنه پسونه اوښان او نور مالونه په غنیمت ځینې واخیسته او بیرته مدینه منورې ته په داسې حال کې راغلی چې د هغه اول وار د خپل ملګرو بدله او انتقام یې اخیستی و. دلته نو د بني مره رئیس حارث ابن عوف فکر وکړ او ویل والله د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او ورځ په ورځ غالبه کیږي. قریش صلح ورسره وکړ، خیبر یې فتح کړ او هغه قبیلو ته چې د صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي جزا ورکوي. موږ 2 میاشتې د مخه پر دوی کامیاب شو او 10 نفر مو وروژل، مګر اوس یې په موږ داسې کارونه وکړه چې تر اوسه چا نه ور سره کړی. پس له ډېره فکره د نتیجې ته ورسېدی چې باید اسلام ته داخل شي. نو عیینه ابن حسن هغه د غطفان مشر او رئیس ته ورغلی. د هغه سره خبري وکړه، د اسلام او مسلمانانو په باره کې دلایل ورسره وویل. نو ویل زما په فکر زموږ د پاره دا ښه او بهتره ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو. د دې په عوض کې چې مسلمانان زموږ څخه غنیمتونه وړي، موږ به د مسلمانانو په ملګرتیا د نورو قبیلو څخه غنیمتونه اخلو. نور یې هم دلایل ورسره وویل څو عیینه ابن حسن یې په دې قانع کړي چې مسلمان سي. نو دوی په دواړو دا اتفاق وکړي چې دواړه به مدینه منورې ته ځو او هلته به د خپل اسلام یا مسلمانېدو اعلان کوو. اوس نو د غطفان او د بني مره رئیسان چې دواړه د عربو هغه قوي قبیلې دي د مدینه منورې و طرف ته رهیسوه چې اسلام ته داخل سي. خو سبحان الله د الله جل جلاله تقدیر او اراده بیا بل شی و. دې 2 نفرو ته په لار کې د عربو یو بل مشر په مخه ورغلی چې فروه ابن حبیر نومېدی چې هغه بیا عمرې ته رهیو. اوس چې په لار کې د حارث ابن عوف او عیینه ابن حسن سره یو ځای سو، نو فروه ویل د خیره چیرې ځي؟ دوی ویل مدینه منورې ته ځو چې اسلام ته داخل سو. فروه ویل تاسو یو څه صبر وکئ، تلوار مکوئ، زه د دې عمرې ته رهیم. پرېږدئ چې زه وګورم چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه فکر او اراده لري. که داسې و چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د جنگ اراده درلوده، نو دا نه ده صحیح چې تاسو اوس مسلمانان سئ. صبر وکئ او هغه جنگ چې د قریشو او محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې پیښیږي هغه به ووینئ. بیا تر هغه وروسته فیصله وکئ. کچيري د مکه خلقو جنگ نکاوه او تسلیم و، بیا مسلمانان سي. دوی ویل دا ښه خبره ده. نو دغه 2 نفر بیرته د مدینه منورې څخه راوګرځیده او اوس د فروه د بیرته راتګ انتظار کوي چې هغه به د مکه مکرمه څخه څه حال او خبر راوړي. فروه ابن حبیره و مکه مکرمه ته ولاړ او عمره وکړه. فروه مشرک و او دا خو هم درته معلومه ده چې مشرکانو هم حج او عمره کول. فروه پس له عمره څخه د قریشو د مشرانو سره ولیده او پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو د هغه صلح په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مو کړې ده څه اراده ده؟ قریش ویل د دغه صلح په موده کې موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره خپل ځانونه ښه آماده کوو. غواړو چې په دغه موده کې د هغه د جنگ د پاره پوره تیاری ونیسو. اصلا زموږ صلح نه د مقصد، بلکې په دغه موده کې خپل قواوی سره یو ځای کوو چې وکولای سو د محمد خطر بالکل د بین یوسو. اوس نو د فروه په فکر خبره بل ډول سو. د بل طرفه د بنو بکر د قبیله رئیس نوفل ابن معاویه هم په دغه وخت کې مکه مکرمه ته راغلی او دای هم د قریشو د مشرانو سره خبرې کوي. غواړي چې د قریشو مشران ودې ته تشویق کړي
چې د خزاعه د قبیله پر ضد د بنو بکر سره کومک وکړي. یعنی بنو بکر غواړي چې د خزاعه سره جنگ وکړي او قریش د هغو په وجلو او جنگ کولو کې د بنو بکر سره کومک وکړي. او دا خو ستاسو په یاد دي چې خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف کې سوه او د هغه وخت څخه د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلفاء او متعاهدین بلل کیږي. د خزاعه پر قبیله هر تیری او تجاوز پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو تجاوز بلل کیږي. او بنو بکر بیا د حدیبیه د صلح په وخت کې د قریشو په طرف کې داخل شو چې بنو بکر بیا د قریشو حلفاء او متعاهدین بلل کیږي. او د بنو بکر هر تجاوز که پر مسلمانانو وی که پر خزاعه د قریشو تجاوز بلل کیږي. مگر دا هم باید در معلومه وي چې د پخوا څخه د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې ډېرې لوی دشمنۍ پرتې وې. اوس فروه ابن حبیره ورته ګوري چې د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه قریش و دې ته رابولي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د ده او د بنو بکر کومک وکړي. او قریش هم دغه د خبرې نه وردوي او نه ورته وایي چې زموږ او د هغو په مابین کې صلح ده، بلکې د ردولو پر ځای دغه خبرو سره علاقه هم لري او په شوق سره غوږ ورته نیسي. نو فروه پوسو چې دغه ټوله د دې علامې دي چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې به ژر جنگ پیښ شي او دغه د دوی په مابین کې چې د صلح په نامه سره یادېږي صلح نه ده، بلکې اصلا د بل جنگ د پاره هوسایي او آمادګي ده. نو فروه د مکه مکرمه څخه ولاړی او هلته عیینه ابن حسن او حارث ابن عوف ته ورغلی او دا بیان ورته وکړي چې ډېر ژر به د قریشو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي. نو هغه وویل چې خبره داسې ده موږ به خپل مسلمانیت اوس وزندو او د دې جنگ او نتیجې ته به معطل شو. مقصد دا چې دغه دوه نفره د قبیلو مشران مسلمانیت خو دغه د فروه اخبار د دې سبب شو چې د هغه خپل فکر څخه واوښته. په دغه موده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سریه هم شاوخوا لېږلې. خو دغه وخت هغه مهمه واقعه ده چې دغه د هجرت د 9 کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ودې ترابلل چې د علیه الصلاۃ والسلام سره د عمره القضاء د ادا کولو د پاره ولاړ شي. ځکه اوس د حدیبیه پر صلح 1 کال تیر شو او اتفاق هم داسې وو چې پراتون کې کال کې به مسلمانان عمره ته راځي. اوس نو مسلمانانو ته پوره اجازه ده چې مکه مکرمه ته داخل شي. نو دغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د عمره اعلان وکړي. د هجرت د 9 کال د ذوالقعده په میاشت کې ټول هغه کسان چې د حدیبیه په صلح کې حاضر و ټول سره یو ځای شو. بل هغه کسانو څخه چې شهیدان سوي یا وفات سوي و. بل د حدیبیه د نفر څخه نور هم 600 نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره راووتل چې دا نو ټوله 2000 نفر سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره القضاء کې ملګری دي. بل شذ او کشنیان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې پر اوشانو اسلحه در سره واخلي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله زموږ او د قریشو عهد داسې نو چې د اسلحه سره به مکه مکرمه ته نه داخليږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو عهد دغه سی وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل اوس نو موږ دغه اسلحه څه پکو او تا امر وکړي چې اسلحه در سره واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر زه د قریشو د غدر او خیانت څخه بیریږم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل نو هغه وعده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ پر خپل عهد ولاړ یو
د اسلحې سره و حرم ته نه داخليږو، اسلحه تر حرم د باندې پریږدو، مګر زموږ سره باید اسلحه موجوده وي، کوم ضرورت ورته پیدا سو پرته به وي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکمل البشر پوهی او حکمت و چې ویل یې موږ څنګه خپل ځانونه و خپل دشمنانو ته به اسلحه تسلیم کو. مسلمان باید په زرک او هوښیار وي، کارونه باید سطحي او سرسري و نه نیول سي. مسلمان باید هوښیار په حذر او احتیاط کې وي، خپل ځان باید د دشمن په مقابل کې به اسلحه نکي، خپل اسلحه باید دشمن ته تسلیم نکي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اسلحه در سره واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ذل حلیفه څخه احرام وتاړه او تلبیه وویل. په داسې حال کې مخ پر مکه مکرمه حرکت وکړي چې اسلحه ور سره و او د جنگ د پاره مستعد و. دا هم په دې سبب چې د قریشو د غدر مخه یې نیولې وي. کوم وخت چې مسلمانان و مکه مکرمه ته نږدې شول، هلته قریش تر مکه مکرمه د باندې ورته راوتلي دي او ورته ګوري، خو ویلې ده چې د مسلمانانو سره اسلحه ور سره ده. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ورولېږي چې اسلحه مو د چیش د پاره راوړې ده. زموږ او تاسو په مابین کې داسې وعده نه و چې تاسو به د اسلحه سره نه راځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل موږ پر هغه خپل وعده ولاړو او اسلحه تر مکه مکرمه د باندې پاتې کیږي. واقعا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اسلحه لکه سپرونه، غشي، نیزه، زغری او داسې نور تر مکه مکرمه د باندې پریښول او 200 نفر د اوس ابن خولی الانصاری په مشرۍ د اسلحه د ساتنې د پاره معذب پریښول او بیا یې دغه 200 نفر په هغو کسانو بدل کړ چې عمره یې کړې و او دغه اول 200 نفر عمره ته ولاړ، مګر 200 نفر په هر وخت کې د اسلحه سره موجود و او دې ته تیار او آماده و چې د ضرورت په وخت کې دغه اسلحه و داخل ته د مکه مکرمه ورسوي او پر مسلمانانو یې وویش. کچیر د قریشو د طرفه کم غدر او خیانت وسی، اسلحه موجوده او د استعمال د پاره تیار ده. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته د داخليدو اراده وکړه او قریش هم نه غواړي چې په دغه وخت کې د مسلمانانو سره کم مشکل او شخړه پیښ شي، نو ځکه غواړي چې دغه د عمره مناسک ډیر ژر پای ته ورسیږي او بل قریش دا هم نه غواړي چې مسلمانان د اهل مکه سره په تماس کې شي. نو ابو سفیان د مکه مکرمه ټول اهل په دې سره مکلف کړ چې د مکه مکرمه څخه ووځي او څوک دې په مکه مکرمه کې نه پاتې کیږي. د مکه مکرمه خلقو هم د مکه مکرمه څخه په وتلو شروع وکړه او وځي. خدالته په هغه غرو کې کښینی چې د کعبه شریف پر شاوخوا دي. بیا نو د قریشو مشرانو دغه امر د ښه عملي کولو د پاره یو आवाज واچول. هغه دا چې ویل دغه مسلمانان چې د مدینه منورې څخه راغلي دي هغه په یو مرض اخته دي چې هغه هم ساري مرض دی، د یو څخه وبل ته نقل کیږي چې په هغه وخت کې جړه تبه ورته ویل کېده. نو ځکه باید ټول خلق د مکه مکرمه څخه ووځي. اوس دغه आवाज سره هغه پاته کسان چې تر اوسه نه وتلي هغه هم پر وتلو تلوار کاوه چې په دغه مرض اخته نشي. نو په مکه مکرمه کې بیل د قریشو د ځینو مشرانو څخه لکه صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل او داس یو څو نور بل څوک نسو پاته، نور ټول ووته. اوس نو مسلمانان مکه مکرمه ته داخل شو، تکبیرونه وایي، لا اله الا الله وایي، د اسلام تلبیه وایي. مسلمانان په ډیر شوق کې دي ځکه پس له ډیرو کلو څخه د اول وار د پاره مکه مکرمه ته داخليږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له او کلو څخه د اول وار د پاره خپل اصلي وطن مکه مکرمه ته راځي.
خپل اصلي وطن او خپل قبله مکه مکرمه ته داخليږي نو ټول تر اندازه زیات خوشاله و. طواف، تلبیه، سعی او عمره ټول په شوق او خوشحالي سره ادا کوي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اوازه خبر سو چې ویل په مسلمانانو کې ژړه تبسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قصد او اراده وکړه چې دا ثابته او معلومه کی چې په مسلمانانو کې هیڅ مریضی نشته. کوم وخت چې مسلمانانو په طواف شروع کول رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله جل جلاله دې پر هغه چا ورحمیږي چې نن ورځ و کفارو ته د خپل ځان صحت او قوت ورشکاره کی. چې د حدیث شریف لفظ داسې دی رحم الله امرأ اراهم اليوم من نفسه قوة. بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل د احرام په ټوپ په داسې ډول تر راسته اوږه لاندې په بغل کې کوي چې راسته اوږه ښکاره شوه چې ودغه ته په عربي کې اضطباع وای. او بیا یې په طواف شروع وکړه چې چابک تګ یې کاوه چې ودغه چابک تګ ته په عربي کې رمل وای. رمل او هروله هغه چابک تګ دی چې لند ګامونه اخلي او داسې تیز ځي چې وزغستا ته نږدې وي خو ګامونه یې کوچني وي او اوږه هم ورسره شوروي. چې دغه تګ مریض، ناجوړ او ضعیف سړی نشي کولای. قوي او صحتمند نفر دغه څه تک کولای شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طواف درې شوته دغه تیز تک کاوه او صحابه کرامو هم دغه قسم تک ورسره کاوه. قریشو د هغه غرو څخه ورته کتل او ویل یې په والله کیا تب ورسره وی ابل مریض دغه څه تک نشي کولای. نو دغه د اوجل څه او دغه قسم تیز تک زموږ د پاره سنت سو. هر هغه څوک چې د حج د پاره طواف کوي یا د عمره د پاره د طواف قدوم یا هغه طواف چې تر هغه ورسته د صفا او مروه په مابین کې تګوي په اولو دروشو تو کې باید استباع، رمل او هروله وکي چې راسته او ژبه لڅه او تیز بځي. خدا کار فقط د نورو د پاره سنت دی. پر شذو نه تیز تکسته نه د اوجول څه او بیل طواف قدوم څخه په نورو طوافو کې هم دا کار نسته. دا یو فقهي مسأله و. د طواف په مابین کې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ چې شاعر وو او تر پلاس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مختتلی دغه بیتونه په لوړ आवाज ویل خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا ربي إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل خليلا عن خليله. دا داسې بیتونه دي چې په هغو کې پر کفارو تجاوز وو. موږ ووژلاست، موږ ووهلاست، موږ سرونه در پرې کوو. دلته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته قهر ورغلی ویل یا ابن رواحه ته څه وایې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او د الله جل جلاله په حرم کې شعر وایې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عمر دی پرېږده دغه د اشعار پر کفارو تر غشو ډیر تاثیر کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ولی قهر ورغلی؟ دغه دو سبب و. یو دا چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ په طواف کې شعر وایي. حال دا چې طواف عبادت دی لکه المنز، سړی باید شعر پکښې ونه وایي. بل دا چې اوس د مسلمانانو سره اسلحه نسته، په خالی لاس دي او دغه اشعار کفار و جنگ ته رابولي.
نو عمر رضی الله تعالی عنہ وویل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده. او دغه تحلیل په زور وایه. نو دا هم زموږ د پاره سنت و. هر هغه څوک چې عمره کوي خاصتا په صفا او مروه کې دغه تحلیل د هغه د پاره سنت دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمره د ادا کولو څخه فارغ سو نو یې هدیه حلال کړ. د هدیه حلالول په عمره کې سنت کار دی، واجب او لازم نه ده چې خامخا یې باید څوک حلال کړي، مګر ثواب یې ډیر زیات دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو هدیه حلال کړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریش ته حال ولېږي چې د کعبه شریف کلی راوړي او اجازه راکړي چې کعبه شریف ته د ننه ورسم. خو قریش جواب راولېږي چې یا زموږ او ستاسو په عقد او اتفاق کې دا نه دي لیکل شوی چې ته به کعبه شریف ته د ننه داخليږي. ورونو دا نوې او مشکل کار نه و. د عربو او مشرانو ته به همیشه کعبه شریف ور خلاصول، مګر قریش بیا هم دلته د ضد او عناد څخه کار واخیستی او دروازه نه کړ ور خلاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی عناد ولیدي نو یې بلال رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا بلال لوړ د کعبه شریف بام ته وخیجه او اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی عنہ هم د کعبه شریف بام ته وختی او اذان کوي. قریش ورته ګوري، د اسلام اذان اوري، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنہ سربیره پر کعبه شریف په خپل رنگین او خواږه اواز سره د اشهد ان محمدا رسول الله شاهدی ادا کوي او قریش ورته ګوري. عکرمه ابن ابي جهل چې تر دغه وخت پر هغه خپل شرک وویل الله د ابو الحکم سره ډیر شو کړ چې مقصد خپل پلار ابو جهل و چې دغه مریه نه ولیدي چې لوړ پر کعبه شریفه اذان کوي. یعنی دا د الله جل جلاله د هغه سره نیکی و چې تر دغه د مخه ووجل سو. دغه ورځ او دغه حال یې نه ولیده. دا د کفارو غرور و. مګر د بلال رضی الله تعالی عنہ اذان د مکه مکرمه او مشرکانو ته ډیر زیات آزار او تکلیف ورکړي. دا چې بلال رضی الله تعالی عنہ د اسلام اذان لوړ پر کعبه شریف کوي، دا کار و قریش ته د کعبه شریف تر ننوتلو سخت تمام سو. اوس نو د مسلمانانو درې ورځې پرسوي او اتفاق هم داسې وو چې مسلمانان به درې ورځې په مکه مکرمه کې تیروي او بیا به ځي. په دغه درو ورځو کې مسلمانانو طوافونه کول، لمنځونه کول، د الله جل جلاله عبادت کاوه. مګر کم وخت چې درې ورځې پرسوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه غوښته چې یو څه نور هم په مکه مکرمه کې پاتې شي. خو د قریشو د طرفه عکرمه د ابو جهل زوی او هویطب ابن عبد العزى د څو نورو نفرو سره ورته راغله چې ورته وایي چې وخت مو پرسو نور نو ولاړ شي. کوم وخت چې دغه نفر ورته راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عکرمه نه غواړې چې زما سره ډوډۍ وخورې، یعنی زما میلمانه سي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد وو چې نور هم په مکه مکرمه کې پاتې شي. خو عکرمه ورته وویل زه ستا ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زموږ د مځکې څخه ووځه. د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د طاقت ووته ویل دا ستاسو مځکه نه ده بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شار دی. او عکرمه ته په بد ویلو شروع وکړ. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ منع کړ. ویل یا سعد زموږ په اتاق یا زموږ په خیمه کې باید چاته بد ونه ویل سي.
که څه هم زموږ دشمن وي. دا عیب دی چې هغه زموږ پر کمبله ناست وي او موږ بد ورته وایو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې ځانونه د بارېدو دپاره تیار کړي. دلته بیا هغه د قریشو بې باکه خلقو، لوچګانو او اوباشانو چې د هغو په مسلک کې عهد او اتفاق، وعده او امانت هیڅ اهمیت نه لري، غوښته چې د موقع څخه استفاده وکړي او مسلمانانو ته آزار او تکلیف ورکړي. ویل اوس خو نو عمره خلاصه شوه او زموږ اتفاق داسې و چې مسلمانان به عمره کوي، اوس یې عمره وکړه، نو عهد خلاص او پوره شو. نو یې ځانونه تیارول چې پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر ورونو، تاسې ته معلومه ده چې اتفاق یوازې د عمرې دپاره نه و، بلکې اتفاق داسې و چې 10 کاله به یو پر بل تجاوز نه وي. مګر دغه اوباشانو غوښته چې مسلمانان په قهر کې او جنگ شروع شي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې دغه د دوی حرکتونه ولیده، نو یې نفر ورولېږل او ویل که تاسې جنگ غواړئ، موږ به هغه خپله اسلحه چې تر مکې مکرمې د باندې پرته ده راوړو او بیا به جنگ در سره وکړو. د دغه کفارو دا خیال و چې د مسلمانانو سره اسلحه نشته. دوی نه خبر چې مسلمانانو هلته د باندې اسلحه ایښې ده، خو کم وخت چې پوه سوه چې د مسلمانانو سره اسلحه شته، وبېرېده او شاوخوا سره وپاشل شو. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکې مکرمې څخه ووته او تر مکې مکرمې د باندې خیمې ودرولې. دلته یوه کوچنۍ حادثه پیښه شوه. هغه دا چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفر ولیدی چې څوک وایي دغه نفر ولید ابن مغیره و. مګر صحیح خبره دا ده چې دغه نفر ابان ابن ولید ابن مغیره و. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل یا ابان، خالد چیرې دی؟ چې مقصد یې خالد ابن ولید و. نو ویل خالد چیرې دی؟ خالد خدا سي عقل لري چې وسمې لارې ته رابولي، دی عاقل او هوښیار سړی دی. نو څنګه دا د عقل تر اوسه دی و اسلام ته نه دی رابللی؟ آیا د اسلام شوالی پټ دی؟ چاته نور معلومیږي؟ خالد چې ذکی او هوښیار سړی دی، ودته تر اوسه ولی د اسلام شوالی نه دی ور معلوم شوی؟ کچيري د شوکت او تیزی زموږ سره سي، موږ به د اکرام او عزت وکړو، تر نورو به د مخه او مقدم کو. دا خبرې تر مکې مکرمې د باندې پیښې شوې. ابان چې په دې خبرو خوشاله وو، نو خالد ابن ولید ته یو لیک ولیکي او مکې مکرمې ته ورولېږي چې په هغه لیک کې لیکلي و یا خالد، ته داسې عقل لرې چې هغه تا ته سمه لار در ښوولی شي، او د اسلام شوالی د هیڅ عاقل او هوښیار څخه پټ نه دی پاته. نو راسه او مسلمان سه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خیر یاد کړي او وی فرمایل که خالد موږ ته راغلی، موږ به عزت وکړو او تر نورو به د مخه کو. د ابان دغه لیک و خالد ته ورسېدی او وی وایي، نو اسلام ته شوق پیدا سو او مسلمان نسو. بیا هم د اسلام په باره کې فکر کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینه منورې ته ورسېدی. په دغه وختو کې بیا عمرو ابن العاص د حبشې څخه و مکې مکرمې ته راغلی او خپل ځان و هجرت ته تیاروي، غواړي چې مدینه منورې ته هجرت وکړي. د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه خو مو د مخ درته بیان کړه چې دی په حبشه کې د نجاشي پر لاس مسلمان شو او مکې مکرمې ته مسلمان راغلی. نو اوس غواړي چې هجرت وکړي. خالد ابن ولید ولیدي، ویل چیرې ځې؟ عمرو ابن العاص ویل مدینه منورې ته ځم. خالد ویل آیا د دین واوښتې؟ عمرو وویل یا، بلکې مسلمان شو. او خالد ته وویل چې نجاشي مسلمان شوی دی. خالد په تعجب کې شو. نو یې د اسلام د احکام نور پوښتنه هم وکړه، څو نور یې هم اسلام وزړه ته لار پیدا کړ او اسلام یې په زړه کې ثابت او قائم شو.
نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو. هلته یو بل دریم نفر هم د دوی سره اسلام ته داخل سو چې هغه هم د قریشو د سردارانو څخه و. دغه نفر عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه چې دغه عثمان ابن طلحه هم په قریشو کې د خالد ابن ولید او عمرو ابن العاص په درجه کې. نو دغه درو نفرو چې د قریشو د سردارانو څخه و د هجرت نیت او اراده وکړه چې د هجرت د 8 کال په شروع کې دغه درو نفرو مدینه منوره ته هجرت وکړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې نفر ولید چې مدینه منوره ته مهاجر راغله تکبیر یې ووایه او وی فرمایل مکه د خپل انې ټوټې درته راوغورځولې. د مکه مکرمه هغه شځوانان درته راغله خالد ابن ولید، عمرو ابن العاص، عثمان ابن طلحه. دغه کسان چې د مسلمانانو ملګری سي تر دې لو کامیابی نسته. او د هجرت د 8 کال د جمادی الاول په میاشت کې د خزاعه د قبیله یو ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله چې د خزاعه د قبیله اسلام یې اعلان کړي. خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طرف کې شامل شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متحالفین او متعاهدین شو او اوس یې اسلام هم قبول کړي. یعنی اکثریت یې په اسلام کې داخل شو چې اوس نو یو بل قبیله د مسلمانانو سره یو ځای او په اسلام مشرفه شو چې دې کار نور هم د اسلام دبدبه او شوکت ورزیات کړ. ورون اوس چې په جزیره العرب کې تر ډیره اندازې د مسلمانانو تسلط او سیطره زیاته شوه او د اسلام شان او شوکت لوړ شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته فارغ شو چې خپل دعوت تر جزیره العرب د باندې وباسي. ځکه دغه دین یوازې د عربو یا د جزیره العرب د پاره نه دی بلکې د ټول عالم د پاره دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شاوخوا و پاچاهانو او آمرانو ته د لیک او رسالو د لېږلو اراده وکړه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالو د لېږلو او لیکلو اراده وکړه، ځینو اصحاب کرام ورته وویل چې پاچاهان هغه لیک او رساله نه قبلوي چې هغه مهر شوی او بند نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځان لپاره د سپینو زرو څخه مهر یا انګشتری جوړ کړ چې پر هغه لیکل شوی و محمد رسول الله، چې دغه لیکنه په درو لیکو کې و. تر ټولو کښته لیکه محمد او د مابین لیکه رسول او لوړه لیکه الله و. البته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رسالو د لېږلو لپاره داسې قاصدان اختیار کړ چې هغه د دوی د ورتګ د ملکو په باره کې معلومات او پخوانی معرفت درلودي او د هغو ژبه یې زده وه. اوس نو دغه رسالو د لېږلو په وخت او تاریخ کې لږ اختلاف شته. څوک وایي دغه لیکونو شروع د حدیبیه تر صلح وروسته د هجرت د 6 کال په آخره کې و. څوک وایي د هجرت د 9 کال په شروع کې ولېږل شوی چې دغه دوه قولو په مابین کې فقط یو میاشت یا تر هغه هم لږ فرق راځي. او څوک وایي چې دغه لیکونو لېږنه تر عمره القضاء وروسته یعنی د هجرت د 9 کال په آخر کې و. خو په حقیقت کې دغه لیکونه په یو ورځ یا یو میاشت کې نه و بلکې په مختلفو تاریخو لېږل کېده چې ځینې د هجرت په 9 کال کې و او ځینې د هجرت په 8 کال کې و چې په دې حساب ټول قولونه صحیح دي. په هر صورت زه به دغه رسالو یا لیکونو مضمون او واقعات درته بیان کړم. البته د رسالو د لېږلو ترتیب د تاریخ په حساب نه دی مراعات شوی. د روم پاچا یا قیصر ته لیک ورون. د روم پاچا چې نوم یې هرقل و او لقب یې قیصر و، پایتخت یې قسطنطینیه و چې اوس استنبول ورته ویل کیږي. ټول اروپا
ترکیه، مصر، شام او نور ډیری منطقې د تر حکم لاندې او د تابع وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قیصر ته رساله ورولېږل چې اسلام ته رابلی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رساله د دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ په لاس د روم پاچا قیصر ته ورولېږل. په دغه وخت کې چې دحیه ابن خلیفه الکلبی و قیصر ته ورهدي، هلته په شام کې یو څه واقعې پیښې شوې چې هغه داسې وه. په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا په خپل په شام کې موجود و، او شام ته د راتګ سبب دا و چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ شوی و، او په دې جنگ کې روم پر فارس غالب شو. فارس ته ماته او شکست ورکړ چې دغه واقعه یعنی پر فارس د روم کامیابی الله جل جلاله د هغه تر پیښېدو څو کاله د مخه په قرآن مجید کې ذکر کړي او بیان کړي. الله عز وجل د سورة الروم په شروع کې فرمایي: الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني وعربو ته په نږدې ځکه کې روم مغلوب شو، او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالب شي. خو زه به اول هغه قصه درته بیان کم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل شوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه ډېر په اسانه پوهېدلی شو. په دغه آیاتو کې قرآن عظیم الشان یو عجیبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه: د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې د ډیرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنگو سره اخته او مشغوله وې. محترم ورونو، پاته قصه به په راتلونکي کې درته بیان سي ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار.